چې نبی صلی الله علیه وسلم بیان کړی دی چې سړی بهر قضای حاجت کوي بهر ته ځي نو هغه کې به نبی اسلام خپل کپڑے د ځان نه دومره زر نه لري کولې تر څو چې ځمکې ته رسېدلی نه و زر به کپړه نه لري کې الله يرفع ثوبه اذا كان خارج البنيان ابادونه چې بهر قضای حاجت کې پټو کې نو دا لمن او بشابه نه دومره زر نه اړې او دا جامې به ځان نظر نه کته کې څو بر ځمکې ته سړی رسېدلی نه او نږدې ناس نه. عبد الله بن عمر حدیث ده ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد حاجه نبی سم بجکل دا قضای حاجت اراده کوله لا يرفع ثوبه ځان به کپړه نه پورته کوله حتى يدنو من الارض تر دې چې ځمکې ته به نږدې شي بیا به ځان نه کپړه لري کول او ځان به خالی کوو. دا حدیث امام ابو داود راوړی دی باسناد صحیح بس هي ابو داود کې امام ابو داود راوړی دی اوږد حدیث دی باب التکشف عند الحاجه او کیف تکشف عند الحاجه سړی چې قضای حاجت ته ځي نو ځان به څنګه خالی کوي د هغې کیفیت د الله نبی علیه الصلاة والسلام بیان کړی دی. نو دا درېم ادب شه د دې لحاظ کول پکار دی. دا سپینګیري خلک چې دي زما نه مخه پکېږي د دې کې بعضې عادات بیکار عادات دي د بوډاتوب د وجې سړي کې بیکار عادات کله پیدا کېږي بد اخلاقي به سړي کې پیدا شي تیزی به سړي کې پیدا شي یا د بیمارو د وجې نه او یا سړی د الله او د رسول د خبرې لحاظ نه ساتي او یا د جهل د وجې نه به سړي کې د بعضې صفات پیدا شي قبیح صفات چې سړی بیځای بیځای لامبې خور ته کته ګوشي خلک ټول ناست دي او ټولې جامې لري کې هلته لامبې د خلکو مخې ته دا طریقه چې دا د خلاف د قرآن او د حدیث او دا د بني اسرائیل عادات زمنګ دین کې دا عادات چې دا مذموم دي زمنګ نبی بدري خبره لحاظ کو د الله نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې سړی په حمام کې دن نه نو مستحب دا واجب نه مستحب دا چې په حمام کې دن نم سړی څه کپړه وغیرہ استعمالي و الله ډیر حقدار دی چې د الله نه سړی حیا وکي. دا په یو حدیث کې راغلی چې یا رسول الله یو سړی ځان له خالی ځای کې لامبي نو هغه به د جنگي وغیرہ نه بغیر لمبل شي د الله رسول ویل کې ځان نم سړی لمبل نو مستحب دا پیدمن خبردار چې سړی څه جنگي وغیرہ استعمال کی او د څه خالد سړی نه لمبي ځکه الله ډیر حقدار دی چې د الله نه سړی حیا وکي. او سړی ورودانګي خړ ته ایستو په خړ کې لامبي او خلک تیر چا پیره ولاړ یا لکان تیر چا پیره لوبه کوي او د هغې په خوا کې لامبي دا طریقه خلاف سنت ده د دې نه اجتناب کول پکار دی او د دې خبرو نه پرهیز کول پکار دی. دا بعضې عادات چې دي دا د الله هم نه دي خوښ د الله د رسول هم نه دي خوښ دا د اسلام او د مسلمانۍ خلاف دي. نو غرض ما دا بیانو چې ابو داود کې دا صحیح حدیث دی عبد الله بن عمر رضی الله عنه وی چې نبی سم بکله قضای حاجت ته نو هغه وخت پورې بزان نه جامه نه لري کوله تر دې چې ځمکې ته به نږدې شو چې د هغه عورت د ښکاره کېدو نه به بچ شي نو بیا به نبی سم ځان نه جامه لري کوله.